अहमदुल्लाह रब्बल आलमीन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिही खातमिन नबिय्यीन व अला आलिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व अस्हाबिही व अत्बाइही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तबि'ु सवादल अअवम फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शौक़ सरदुल शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। काबिल इज़्ज़त एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम मशरानो औज़मा, इज़्ज़तमंदो तालिब इल्मान रूणो और बच्चों, जामे मुदादिया पेशावर पदे सालाना खैस्ता प्रोग्राम की मुंगवता सु शरीक है। जामे मोहतमिम ज़मंग अजीज हज़रत मौलाना साहिबजादा मोहम्मद शफी साहिब ज़ीद मजदुम हर कार दा बारोनक प्रोग्राम तरतीब वर्कई
چې خلقو ته عوامو ته سنسې د دین فایده ورسیږي. الله د هغې په کاوشونو کې برکت واچوي. دا پروګرام هم د مدرسې د خدماتو یو حصه ده. ټول کال مخصوص طلباو ته تعلیم کیږي او کال کې یو ورځ عام خلکو ته یو میسج ورکړل کیږي. مانه وړاندې زمون بشر شیخ الحدیث شیخ لطف الله حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ د مدارس و اهمیت او په مدارسو کې سره نمایي کېږي، په هغې باندې ډېر ښایسته رڼا واچوي. خلکو یو حدیث اورېدلی دی او د هغې غلط مفهوم اخذ کوي. ځان خلاصولو دپاره وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې بنی اسرائیل 2 فرقې وي، زما د امت 3 به جوړیږي او یوه فرقه چې دی هغه به جنت ته ځي او باقي 2 چې دي هغه جهنم ته به ځي. نو دلته خو بېشماره فرقې دي د ملیانو، مونږ چا پسې لاړ شو، مونږ سوي چا پسې لاړ شو. دا چا پسې لاړ شو دا د ځان خلاصولو هغه آخري جمله یې چې یو پسې نه ځو. نو څه په خپله کمزوری دي او څه حکومتونه کوشش کوي چې دا عوام علماو نه لرې شي. نو دغه حدیث زما مد نظر حدیث صحیح دی، خو د دې هغه مفهوم د خلکو په ذهن کې دا غلط ناست ده. هغه یوه فرقه که زه دعوه وکړم چې یاره زمونږ د دیوبندیانو دی نو ټول جهنم ته به ځي، نو دا هم غلطه خبره ده. دا څه ده؟ غلطه خبره ده. یا د پاکستان یو فرقه چې دی هغه کامیابه ده او نور د دنیا دا فرقې چې دي هغه ټول یا د دې دور هغه فرقه زمان و مکان قید نه آزاد ده. هغه د یو زمانی فرقه نه ده چې کامیاب وي، د یو علاقې فرقه نه ده چې هغه کامیاب وي. په هغې زه رڼا اچومه چې هغه څومره عظیمه فرقه ده چې هغه کامیاب وي. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اتبعوا السواد الاعظم. دا بیان ما تجویز افکار دیوبند کانفرنس کې کړو، لیکن هلته یو ماحول داسې کنه چې بعض وخت کې سم خبره سړی یا رسول نشي یا خلکو ته ونه رسېږي. اوس یو درس وي نو درس کې ډېر ښکلی انداز کې خبره مو شي او درس چې څوک اخلي هغوی پوه هم شي. نو دا یو ماحول داسې دی. نو تاسو پام به کوئ که نه انشاءالله، که نه ستړی ناست دی. ستړی خلک نشي زده کولی. ستړی خلک هغه په دې سوچ کوي چې دا کله به ختمیږي. دا آفت زموږ په سر باندې چې ناست دی په دې صوفه باندې دی نه به کله خلاصېږي، بیا نشي زده کولی. هغه خلک زده کولی شي چې د زده کولو په نیت ناست دي، نور څه فکر یې نه وي. بیا الله رب العزت مقرر لا مدرس لا هم توفیق ورکوي د هغې خولې نه ښایسته خبرې وکړي او سامعین هم ورباندې پوهېږي. حضور فرمایل تاسو پیروي وکړئ د سواد اعظم. اتبعوا السواد الاعظم. سواد معنی ډېرې دي خو دلته مفهوم دی جماعت. السواد معنی جماعت، الاعظم معنی عظیم جماعت. د عظیم جماعت تاسو پیروي وکړئ.
فإنه من شذ شذ فی النار، سوک چې دې عظیم جماعت نه بیل شو ځان له شو هغه ځان نه جهنم ته وځي. په خبره پوهېږئ لږ؟ هغه عظیم جماعت نه مراد کوم جماعت دی؟ او دا عظیم السواد الاعظم تعریف سے دے دینا کثرت مراد نہ دے، السواد الاکثر نہ دی ویلے شوی، اعظم کہ عدد کے آغا عظیم نہ دے، عدد کے آغا زیاد نہ دے، لیکن آغا دا حق پلا رکھی، دا اہل حق جماعت دے نو دا آغا عظیم الشان جماعت دے، اگرچہ دا دے تعداد پا تعداد کی دا کم بلی نہیں، دا عظیم الشان دے. السواد الاعظم جماعت عظیم، اخبر مشن لحاظ سے، حقانیت لحاظ سے. اور دینا مراد محدثین لکی جمہور اہل سنت والجماعت، سوک مراد دیوان جمہور اہل سنت دا مراد دیوان چی جمہور اہل سنت والجماعت واخلی کنن بیا کاغا دیو بندیان دی کنور تنظیمون والا دی ہر سوک چی دی خمیشن اندغوی لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دو اختلافات نشاندہی کرے دے، یو اجتہادی اختلاف دے یو نظریاتی اختلاف دے. اجتہادی اختلاف چی دے دا پا صحابوں کے بات شوی دے اور دا حق پا دائرے کے دن نہ دن نہیں، حق نہ باہر نہیں. یو حق خبر ہے دوارو تقو دلو پا مینس کی وینو یو داغے یو توضیح کئی تعریف کئی بل چی دے بل کئی حق کی اختلاف دے دا حق پا معاملہ کی ہم دا حق پا دائرہ کے دے، دا حق پا دائرہ کے دے، دا اختلاف مضمون نہ دے، دا اجتہادی اختلاف دے. مجتہد چے صحیح گویا کہ اجتہاد ہو کہ نو ڈبل ثواب ملاوی گے، ورنہ غلطی موشی نو ہم ورطا یو ثواب ملاوی. اللہ جو کی جلما خبر ہوتا میدان صفا دے سوک شیخ نشتا ذکر جو لگیا ہے مجھے سے گڑے وڑے میں وہ ہے خیر دے. نو عزت مند مشران اجتہادی اختلاف صحابوں کی مپات شوید لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کی ہوشو نو بنو قریظہ یہودیان و غداری کڑوا یو طرف تا حضور صلی اللہ علیہ معاہدہ کڑوا چھ مدینہ باندے سو کا حملہ با کئی نو منگ بیو کیب دا زمان مدینہ دے دا علاقے حفاظت دا پارا مسلم و یہودی فرق بنکو، لیکن آگی بیا سازش کو مشرکین سره ملو شو. کله چې غزوه خندق نو حضور فارغ شو، کورونو ته صحابه لاړو، مشرکین وتښتېدو او یهودیان خدا مدینه اوسېدونکو کې جبریل راو فرمایل چې د الله حکم دی چې اوس خبر ده یهودیان واخلا او نن واخلا. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ڈل صحابو چھ دے اگر روانہ کر بنو قریظہ مدینہ نا بہر اسیدو او فرمائل فوراں لاشی زی منم در پسرا. نو یو حدیث دے حضور صحابو تو فرمائل لا یسلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تاسو کے حصو دا مازیگر موز نہ کئی مگر بنو قریظہ کے دیو کی، یعنی ماس پخین مانزر نہ پس روان شیو نو فرمائن دا مازیگر موز چی دے کنا دا تاسو چرتا ورسول جواب را کر لے بنو قریظہ آگے عبادت آگے قوم تو ورسول. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. للشعب من لك مازیگر مزل تورسل. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آغا جماعت ہر سنت اللہ استول سنت روان شو. لا رسدل نو وقت لغن پاتے ہو مازیگر کا
لمر ډوبېدو ته نږدې و نو دې جماعت کې خپلو کې اختلاف پیدا شو خپلو کې کین جنګ جګړې والا اختلاف نه دی دا مینې او محبت چې حق خبرې ته ورسېږو دا اختلاف دا و چې مازدیګر مونځ وکړو که ونه کړو که هلته ورسېدو دا خو قضا کېږي مونږ باندې خو ناوخته شو مونږ باندې ناوخته شو حضور فرمایلی دي چې بنو قریظه ته زر ځان ورسوئ او مازدیګر مونځ هلته وکړئ اوس مونږ نشو رسېدی که هغې ځای پورې مونږ مونځ د مازدیګر مؤخر کړو نو قضا به شي رانه نو صحابو کې دوه ډلې شو د لس دولس صحابو کې د بعض رائے وه چې د حضور ارشاد مطلب دا دی چې بس هر څه کېږي که قضا کېږي چې هر څه کېږي تاسو مونځ بنو قریظه کې وکړئ د مازدیګر اوس مونږ پروا نشته که قضا کېږي هم قضا دي او بعض صحابه فرمایل نه د حضور د فرمان مقصد او منشا دا و چې زر لاړ شي څه وکړئ زر لاړ شي چې مازدیګر مانځه دپاره تاسو هلته ورسېدئ اوس چې رسېدی نه شو مونږ نه کوتاهي وشوه مونږ لږ ډیله پاتې شو رسېدی نه شو نو دا خو پکار نه دی چې مونږ مازدیګر مونځ قضا کړو مازدیګر مونځ به وکړو منشای نبوي د منشای د حضور د قول منشا دا ده چې نه زر ځئ دا منشا نه و چې تاسو مونځ قضا کړئ په خبره ورسېدی په خبره پوهېږئ نو کوم ډلې منشای حدیث باندې عمل وکړو نو هغوی په لاره باندې مازدیګر مونځ وکړو قضا یې نه کړو او کوم ظاهر حدیث ته هغوی کتل چې نه حضور خو فرمایلی دي مازدیګر مونځ هلته وکړئ نو هغوی مونځ قضا کړو مازدیګر مونځ یې بنو قریظه کې وکړو پنځه شپږ صحابه یو طرف ته پنځه شپږ صحابه سفر نه فارغ شو حضور سره مجلس شو نو دواړو خپل رائے بیان کړه الله یا رسول الله مونږ ته خدا مسله پیښه شوې وه او بیا مونږ داسې وکړو د بعضې ملګرو په لاره مونځ وکړو او مونږ قضا کړو مونږ هلته مونځ وکړو مونږ نه د حضور ارشاد دی حضور وفرمایل تاسو دواړو ټیک تاسو دواړو جواب راکړئ تصویب یې وکړو تاسو دواړو صحیح کار کړی چا چې په لاره مونځ وکړو هغې هم صحیح کړی دی او چا زما حدیث ته وکتل ظاهر ته او مونځ یې ونه کړو د مازدیګر په لاره قضا یې کړو هلته یې وکړو هغوی هم ټیک کړی دې ته اجتهادي اختلاف ویلې کېږي څه ویلې کېږي دا امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل سفیان ثوری سفیان بن عیینه وغیرہ وغیرہ دا د مجتهدینو اختلافات چې دي دغه اختلافات دي خبره ورسېدی ځکه خو موږ مدرسو کې نوم اخلو د امام ابو حنیفه خشان سره امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی جی اختلاف کرے دے امام مالک رحمت اللہ تعالی اختلاف کرے دے امام شافعی دانا چھ امام ابو حنیفہ دا فرمائے دے او دا فلانی غلط ہوئے لو فلانے دس دے و فلانے دس دے لکا پرجوش مقررین چھ دی کہتے تقریرون کئی بس الگ ولا جوڑا کرے گی ما تا اگر جواز زمان دغد عزیز دے اگوی خلقو تا هغه تقریر خوښي چې هغې کې ترنم وي ترنم پېژنې زما نه بل پښتنو ته دوه قسمه تقریر خوښ دی یو چې لستونې مستونې وتړي اوچتې کړي او هله بله جوړه کړي موږ دا جھنډا به ډیلي باندې به ودرو خلک وایي زنده‌باد به هم در سره قدم بڑھاؤ هم بھی تمہارے ساتھ بیا قدم بڑھاؤ وخت راشي ټول کوفې والو په شان دی تښتېدلي او یا چې دی هغه ترنم پکې خیر ترنم والا ستاسو هغه تشنګي چې دی انشاءالله موږ به ختم نو عزتمند مشرانو دا خو اجتهادي اختلاف په دې پوه شوئ په دې ورسېدئ دې کې هېڅ دغه نشته
دا احمد ابن حنبل مسلک دی په سعودي عرب کې حکومت چې سرکاري مسلک هم دا دغه دی ډېر مسایلو کې هغه رجوع کړي د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مسلک او خپل ملک قوانین جوړ کړي د امام ابو حنیفه پر رائے باندې یو نظریاتی اختلاف د داغه په بنیاد فرمایل حضور چې بنی اسرائیل دوا بیا فرقه وي او زما امت کې درې بیا به جوړیږي دوا بیا جهنميان به سوای د یو دا نظریاتی اختلاف او نظریاتی اختلاف حل هم حضور صلی الله علیه وسلم کوله حال سے او فرمائل صحابو عرض یا رسول اللہ بیا اگا یو ڈالا چھ کامیاب ہوئی جنتیان بھی اگا سوک بھئی نزور فرمائل ما انا علیہ و اصحابی اگا خلق بھئی چھ پا آغی لار بزی کم زمان لار دے وما با اصحابی و زمان دا صحابو لار دے ما انا علیہ ما انا علیہ و اصحابی وہ ایک ما انا علیہ و اصحابی جو اس راستے پہ جائیں گے جو میرا راستہ ہے اور جو اس راستے پہ جائیں گے جو میرے صحابہ کا راستہ ہے بس حضور کو اس ما انا علیہ اصحابی باندے دا چاہ اعتقادم دے و عملم دے اگر دا تابعینو جماعت دے کہ تبت تابعین دی کہ امہ مدبعینو زمانہ دا کہ اغینا پس دا شاہ ولی اللہ زمانہ دا کہ اگر دا ہندوستان خلق دی کہ دا پاکستان خلق دی ہر دور خلق دی چھ سوک ما انا علیہ نامہ ہر رنگئی ہر جماعت نامہ ایخوی و ما انا علیہ و اصحابی پدے ماتو باندے پدے سلوگن باندے چلی گی دا یو جماعت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے نواخلہ اس پورے و قیامت پورے دا یو جماعت بھئی دا سے بھئی یو جماعت چاہ بانے فتوانہ لگا وہ ریل وضاحت سے خبر در تکوں بس صحیح عقیدہ دغوی چنا نجات سرک دے پاغلارہ کے دے چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لارہ دا عقیدہ ام دغا دا او لارہ آگا چی دا صحابہ لارہ دا دا عقیدہ ہم بھی او عمل سنت او جماعت والا عمل بھی سنت او دا کامیاب ڈالا دا خادیو بندیان دی کا نور طبقو والا دی کا عقیدہ ہم صحیح دا او عمل ہم پدے دے دا یو جماعت دا سے دے تو خبر ہو رہا سے دی پاکستان کی دی یا ہندوستان کی دی سعودی عرب کی دی یا چین کی دی یا فرانس کی دی ہر چرتا چی دی ہر چرتا دی او کم اندلا کم نم سر دے خبر دا اگوی پروگرام ما انا علیہ و اصحابی داد دے یو جماعت خلق دی تابعین و نواخ دی تب تابعین اس پورے و قیامت پورے سمر برازی دا یو جماعت دا گوری یو جماعت باقی دین علاوہ جو دعوی لیشن دا دعوی کو لیشن الحمدللہ پا دے دور کے دیوبند مسلک والا دا غورہ دی دا سی دی دا نورونا غورہ دی چی افراد اور تفرید نا دا دیو پروگرام چی دے پاک روان دے پاک الحمدللہ سنت بانے معمل کرو زمان تبلیغی جماعت دا داغے کو اعلان دا گئی چی دا سنتون دا حضور زمان پجوان کی بسنگ رائز صحیح دا کیا غلط دے اب یا دا صحابہ واقعات ہم در تبیانے او دا صحابہ قسم در تکے او دا صحابہ گویا کہ پا عمل بانے عمل نمون خو الحمدللہ پدے کی کلک روانی پدے کی کلک روانی کلک نور جماعتوں نے پخبلہ بپتہی یا جماعت مشران دے بپتہی یا دا آغی گویا کہ کشران دے بپتہی چی سمرہ ابو کی دی نور آغی دے پتہ دا کما انا علیہ وصحابی باندے اگر صحیح روان دی دا آغی یوی ڈلی کی دی یوی ڈلی کی چی کامیاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخو زمان الحمدللہ مین اشتکا نا جواب رہا بھی کرنا او صحابہ سر الحمدللہ جو اکثر ویما علماء کو علمی گویا کہ دا سنت تعریف کے جو ویما بس صحابہ کنکار کڑے دیکھا نا اگر سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زور یا کار کڑے دا صحابہ نہ دا کڑے نا دا دے دا مطلب دا چاہ کار و زور یا خاص واقع ہوا یا زور پر خاص ہو زور پر خاص ہو منگ دا پر نہ ہو
بس مونږ پر آسان تشریح دا ده چې صحابه کوم کار کړی دی هغه سنت. صحابه د حضور د سنت او د تعلیم عینی شاهدان دي. عینی سدي عینی شاهد گواه عینی شاهدان. ولی به شاهدان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې بناس. من یو لوی مفتینا او شیخ الحدیث نه درس اخلو او فخر کوو. قابل فخر خبره ده په دې دور کې. من ته مفتی سید قمر صاحب، شیخ سید قمر صاحب، شیخ الحدیث مفتی ما ته په دې صوبه کې هغه نوچت مفتی بلنخ کار کتا ستخکار. الحمدلله یو مستند معتبر فتوی معتبر. نورم زمون بزرگان نو فخر کا اوپا دے باندې. صحابه و فخر نہ کہی چې هغوی شاگردان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او څومره ښایسته منظر به چې حضور به ناست دي او صحابه چار چپیره به ناست دي او درس اخلي حضور. وہی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ وہی بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ. سمانے پاک والی اللہ دا پاک اللہ پاک. سبحانک اللہم اے اللہ تا پاک معنی خدا رہا. لیکن دے مفہوم دیر چت دے کو قرآن کریم کی چت دا سبحان لفظ استعمال شوئے دے کا نا اگر دیر دس جے کے استعمال شوئے دے چلت انسان اقبل آجی افکار کئی او دا اللہ لوئی بیان دا خیل چھے اللہ زی آجیز موت لوئی زی آجیز موت قادر من نشو تاسو موس کوئی تاسو پس امام سے ولاڑ دے پس صدر مملکت تم ولاڑ دے وزیر اعظم ولاڑ دے وزیر عالم ولاڑ دے گورنر صاحب ولاڑ دے سعودی عرب حکمران ولاڑ دے امام اللہ اکبر طول خلق ہوئی اللہ اکبر بیاسنگا ہوئی سبحانک اللہم خیالم دے سبحانک اللہم. سمطلب اے اللہ نہ وزیر اعظم امام نہ صدر مملکت امام نہ بادشاہ امام جز عاجز موت قادر بادشاہ تیت اخبر عاجزی او دا اللہ قدرت جت قادر. سبحانک اللہم ہر انسان او اللہ بیا تو مانزے کے لاسونا چتوئی کرنا سمانا ہے ہینڈز اپ لاسونا دیو چت کوئی ہینڈز اپ شوئے ہو بیا اقرار کے اللہ ز آجز موت قادر ز آجز موت لاسونا اللہ دربان اچھا تکلی اب بیادخ کلوی در باندے امانا نزا وزیر اعظم امام نستاق حضور کی جو صدر مملکت امام ز آجز مات بادشاہ صحیح رہے پوش ہوئی سبحان اللہ دیر اچھا اور الحمدللہ دا شکر پا مقام بانی بین سنگئے ہوئی الحمدللہ شکر روٹے خورے ہو گیا شکریہ دا گئے الحمدللہ اللذی اطعامان. ندغرن کله چې تاسو یو د دنیا یو خکار کوي بد نه خکار د دنیا خکار بٹن د تاسو آن کوي د بجلی د سبوي بسم الله سبوي بسم الله او چې بندوي فائدہ د چاته بیا وسوي وای کنه وړه الحمدلله د دې بٹن کې بیا ډېر دې بلب کې ډېر برکت بیا دا ډېر وخت پر چلی تاسو تجربه یو ماشین روړه ډاکټر پمپ روړه او بسم الله سره شروع کا او چې کله کار ورنواخله بیا وای الحمد دا ډېر مده چلیږي ان شاء الله معنا لیکلي واخلي کله اخلي
او کله چې لوی فانوس دروړ او غډي کې لګیا او آن دیکھو او بیا بندې نو هغه درې ورځې کو بیا فیوز شي ختم شي. سبحان الله ز عاجز ماته ولا سبحان الذي اسرا بعبده واقع معراج رښتینی واقع ده لیکن په یو شپه کې او د شپې په یو معمولی باندې حصہ کې الله دومره سفر خپل پیغمبر باندې وکړو د منلو خبره نه ده د منلو خبره نه ده والله سبحان نشلو خبره سبحان الذي پاک د غزاد نو د دې دا مطلب دا دی الله زمون پنځ خو د منلو خبره نه ده خو ته قادر یې ته کولی شي تو کر سکتا ہے تو اپنے محبوب کو اتنے تھوڑے سے وقت میں لے جا سکتا ہے. خبر اور سے بخبر ما دا پتہ تاسو دے گا نا خوب کڑے دا بیگا کنا دا کڑے کنا نیٹ تناست ہوئی یا فیس بک تناست یا دا اجری مجلس کی ناست یا موبائل باندے اختا ہوئی خوب سارا رازی کنا کیا. یونس علیہ السلام میدان سے جی گوا یونس علیہ السلام اخبر قوم تواز نصیحتوں کو خواز نصیحت ازمان شیرونہ در تیاری کا حسن جب حسن تھا ان کا مات وہ اکار سو کرا وہ امیر سے ببرا ہم در تبابے یونس علیہ السلام اللہ دا کوم پیغمبر نومې واغستو بیا وای یونس دا کنه یونس یوسف نه یوسف قرآن زمون الفاظ هم ټکی من یاسر تا یاسر وای یاسر تا حامد تا حامد نور سے وای محمد تا محمد وای تب خستہ نامی دی دا صحیح آخری. یونس علیہ السلام قوم دواز نصیحت کو قوم انا منلو نو یونس علیہ السلام اللہ فرمائے برتوئی عذاب بدر باندے راضی بس را روان دے عذاب. سیدنا یونس علیہ السلام قوم تو فرمائے عذاب در باندے راضی دا اللہ گویا کہ ماتا وہی وشو یو سڑے پورتا شو دغر مجمع وانور تو ایک کلب راز سیدنا یونس علیہ السلام یا درے ورد یا شل یا سلوے ورد ورطو خولے دمر ورد کو عذاب رازی دا ورد یونس علیہ السلام اخبر اجتحاد نہ خولے دا اللہ ورطا نو ہے لیچے دمر ورد کو عذاب رازی. خبری تم خیال دے وہ پیغمبر خو معمولی تے خواہ خوشی کرنا ہم اللہ گرفت گئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر وہ بولتا نہیں جب تک اللہ بلواتا نہیں جب تک اللہ. سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی لنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام ببارہ کے تپوسو ان کا کیا مقام تھا. حضور کی بیوی تھی اس پہ لوگ تہمت لگاتے ہیں. سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے وہ حضور کی بیوی تھی اہلیہ تھی اور نبی علیہ السلام نے جب نکاح میں کہا قبل تو میں نے قبول کر لیا تو اللہ کا حکم تھا کہ کہہ دے قبل تو دا اللہ کا حکم بانے دا بی بی قبول کروا چھے اللہ ورطا ویلو یا قبل تو باغا بی بی دا اللہ کا حکم دا آگے بی بی جوڑا شوی دا آگا بد کردار نشی کی دے دا اللہ حکم دے اللہ بلے اللہ مستقبل تے اللہ پتہ نہ شدہ سے واقعات ہوتا پیخی. ایک بری بیوی حضور کو اللہ دے رہے تھے تو اللہ وہی سر پیغمبر بولتا نہیں حضور نے نکاح میں قبل تو بھی کہا تو یہ بھی اللہ کے حکم سے کہا. کس سے کہا؟ ام المومنین زمان مور دے دیکھا نا دا حضور سمرہ بھی بیان ہے علماء نے تپوس نہ کروں معذرت سمرہ بھی بیان ہے دا حضور جی یار
11वें और 9 द हुजूर पर हयात के हयात में द हुजूर वफात पर 9वें 2 द हुजूर पर हयात की वफात छे हुजूर दुनिया न रखसत के दो ना पाते सुमरा दादा बीबियान मकाम दे चकला अल्लाह हुक्म को नूर मुसलमानान त सलोर न ज़्यादा ना बस मसना व सुलासा व रुबा पैगंबर तो फरमाए जमा पे नूर सहाबा खुबिया सलोर न ज़्यादा दचावे आवी प्रेम रुखसती लेकिन अल्लाह पैगंबर तो फरमाए ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद ए जमा पैगंबरा दी बीबियान न पस नूर चा सरा नूर जनानो सरा निकाह बना के ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद हलाल न दी ताला पर दे न पस वला अन तबद्दल बिहिन दा बहुना बदले जे दिनोरला रुखसत वर्के और सलोर पाते बिया सलोर के भी और रुखसत वर्के और बुल दागे पर बदल के ओके वला अंत बदल बिहिन इजाजत निश्ता अल्लाह सुमरगरान दी हुजूर अल्लाह व द हुजूर बीबियाने पा अल्लाह बांधे उम्महातुल मोमिनीन सुमरगरान दी पा हुजूर बांधे जे बस अल्लाह बांधे चिदा दगस्ता बीबियाने दी ददियो को बदल के बुल बीबी बहुम न कहे और दा बहुम न रुखसत कहे दा बही बस माँ बंद वगैरह वला तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाजिन वलौ आजबक हुस्नुहुम कद ज़माने खल्क़ तयहूर अख़कारी खुज़मा पमख के अल्लाह फरमाए दागे इस मकाम निश्ता दे ना बीबियान को मुकाबला की और इस बीबियान नो खदीजा ज़मन मोर वही कहना ज़मन सौदा ज़मन हफ्सा ज़मन तेज वाई मड़ा आयशा ज़मन मोर उम्मे सलमा उम्मे हबीबा मैमूना मारिया जवेरिया सफिया दा ज़मन मेंदी दा सिदी मेंदी मारिया ना मारिया पर विंजो के राज यौलस भी बयान दो और उम्मुल मोमिनीन आयशा सरह द हुजूर देर ज़्यादा महबूबा बीबी द हुजूर वा जिका चे दागे प्लार अबू बकर पर तो देर महबूब से वो देर महबूब दा ज़मन बीबियान दे खुद पदे मुल्क के बाज़ खलक दा वही ज़मन मेन दे नदी मंगवे ज़मन मेन दे दी आगवे ज़मन मेन दे स्टकन दा जरासिम का सुधा दा कटमल वर्त हो दा कटमल तासु मालूम दी दा मिस्ता वही ज़मन मोर मेन दे कोना दी आयशा ज़मन मोर न दे जगड़ा बावर से रखा हुआ जंग जगड़ा बावर से रखा हुआ तो वाले वर्त मोर न हुए ना ना जंग बना कोई वो शेर दफा आवर आगा वर्त हुआ है रब ने कुरान में ये बताया हमें रब ने कुरान में ये बताया हमें हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा सुभान अल्लाह मोहन सुभान अल्लाह वाला पूरा लेक्चर वर्क होता सोना है हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा कुरान के अल्लाह मंदा बोले रब ने कुरान में ये बताया हमें कौन सूरत के रात वेले सूरह अल अहज़ाब अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम और उसकी बीवियां इनकी माएँ हैं अब द हुजूर बीबियाने दे खल्क मियंदे सो कोई कौन कह रहा है अल्लाह वही रब ने कुरान में ये बताया हमें हम सभी मोमिनों की है मायशा मुनकिर तबस्से दागे पर वक्त की बोए रब ने कुरान में ये बताया हमें हम सभी मोमिनों की हम सभी
تو ځان ته مؤمن نه یې نو مه وایه که نه ما ته صفت بل بلا وایه که نه ہم سبھی مومنوں کی ہے مائشہ پوشوئی بس آغا پزان باندے پخپلا فتوہ لگئی نو لگئی دے کنا زمان پکی سے حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا دا موجوده حضور دا روزه چې ده د چا حجره ده د ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ ده حضور صلی الله علیه وسلم آخری وخت کې چې علیل شو نو بیماره د وجه نه تګ را تګ حضور په دې وخت کې به هم کله د یو بیبي د چا بیبي نمبر به د هغې کور ته به تلو کله لیکن آخری وخت کې تګ را تګ کې تکلیف ونه بیا ټولې جمع کړو ټول بیبیانې جمع کو بیا هغوی نه اجازت یې واخیست تاسو کله بیبي نه اجازت اخیستی ده ته داسې وکړئ ما نه تپوس کوې چې څه وخت راغله کښېنه باره د بیبي ډېر حقوق دي دا موږ توازن نشو ساتلی وایي د یو سړي دوه بیبیانې وي خپلو کې به جګړه یې کوله یو وایي ما سره ډېره مینه کوي بل وایي ما سره ډېره مینه کوي نو یو ورځ خاوند راغی نو بیا په جګړه وو نو خاوند ورته ولې جګړې کوئ وایي دا وایي چې زما مینه ورسره ده مشره چې دی زما مینه ډېره ده زه وایم ما سره یې مینه ډېره ده ستا مینه چا سره ډېره مړې ده بس زما سر مه خورئ که نه خپل کار کوئ لګیا اوسئ ما مه پذابوئ هغه وایي نه نن به فیصله کوي چې ستا مینه چا سره زیاته نو خاوند ورته بیا څنګه فیصله وکړو ما ته طریقه خو وښایي که نه چې څنګه فیصله هغه کشره ورته وایي یا مشره چې په کشتۍ کې موږ درې واړه ناست کشتۍ کې ته ناست او موږ دواړه ناست او کشتۍ په ډوبېدو شو یو سوارلی چې دی هغه به دریاب کې به غورځو نو هله به بچ کېږو ته موږ دواړه کې به کوم یو غورځئ ته موږ دواړه کې به خیال هم دی والله ډېر ښه خیال دی ستا په دې کوم یو به غورځئ ما به غورځئ کشره ورته وایي که دا زموږ مشره ستا بیبي چې دا به نو خاوند وایي مړې مشرې ته وایي تاله خو اسې ملامت درځي که نه تجھے تو تیرنا ویسے بھی آتا ہے تاب ہو غرزو انصاف نشی ساتو انصاف دا مولانا تھامی رحمت اللہ تعالی چھ تربوز با اندوانا با روڑا دو بی بیان وی آگا با نیمہ کا دو با روڑے دس بینا کولو جیو یو لبای ورکو بلبل نا دوار با دو حصے کے نو دا یو نیمه حصہ او دا بل نیمه حصہ یو لبه ورکو او دا غرم باقی چې دا بل ځکه چې یو تاریخ وي یو خوږ وي چې دواړو ته پوره حصہ ورسید الله دواړو ته حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا حجرہ آقا نے چھوڑا حضور اجازت واقع سوچے دا آخری عمر زدہ عیشِ پکور کی تیروں ماں ستاسو اجازت دے نٹور بی بیان میں دھان یا رسول اللہ اجازت حضور رحلت حضور دنیا نا پردہ موقع نم پدہ دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا پہنچ رکھی اب یہ اختلاف شو کم جائے کہ دا حضور تدفین کو چې اختلاف سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر روایتون نشتا ذکر ابھی چرتا ضرورت بنو روایت نہ دکھلا دیر احتیاط سر کلا ضرورت چاہتا بپتا نہ بیا روایت بھائی کو نو پدے موقع باندے ابو بکر صدیق کو فرمایا ماں پیغمبر نہ ہو دلو پیغمبر جہاں دفن ہوتا ہے جہاں وفات پاتا ہے اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے اور سے پیغمبر چې کوم ځای کې وفات کیږي هغه ځای کې د هغې څه کیږي تدفین کیږي دفن کیږي نو بیا ټول صحابه د عایشې په حجره کې حضور صلی الله علیه وسلم تدفین دا فرموله تاسو ته معلوم شو حدیث پیغمبر جہاں وفات پاتا ہے وہاں
दफन मिर्जा दचा पैगंबर को देखा जमन पैगंबर को न देखना मुंह पर बने लानत हुई खुदचा पैगंबर दे आगे तो वही हदीस दे पैगंबर जहाँ वफात पाता है वहाँ दफन होता है स्थान पैगंबर लेटरिन की मर्शे में दे उमलते खाक कई तुमसे वफात से भी दे उमलते खाक कई हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका बड़ा मसला दर्द खैमा कपाम इस्तान दर्द खैमा के सड़शवी माम मस्तड़े कोई सड़शवी शफी से बोल दे सोकनिश्ता लगे जिससे वे ऐसे अखबार मशरान को मक्खी चीज़ तकरीर हुकुम का नाम जमा अगर तकरीर बे टेस्ट बिया बुल्ज़े के ज़माने अल्लामा नास इस बिया परवाह न कमाल ज़मान ज़र्श उस्ताज़ान ज़मान तकरीर और दिले दे कैसे गलती भी न मात भाई वेली गलती निश्ता बस दज़मा बिया हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका भेज दी रब ने जन्नत वहाँ आयशा सुभान अल्लाह पैगंबर उस्ता हजरत पर नफ़ान अल्लाह वल्दा जन्नत मा दिल करो रोज़तुम मिन रियाज़िल मा सिंगरे मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत हुजूर और यारान द्वारा चदी कमजे के उस महवे ख्वाब दी दा जन्नत दे दसे दे दा जन्नत दसे दे पामिश्ता जन्नत के बड़ी हुई के ज्वंदी हुई बड़ी हुई के ज्वंदी हुई ज़मान पैगंबर से जिस वर्षरा यारान हम द खैर ज्वंदी अखबार पोश हो मखिलाड़ शुगर समय दर्द है जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा वकल सीधा पैगंबर हुस्न सीधे अखकारो मेंस के बनास्तो मेंस के चरता बनास्तो अब दोजू हुस्न सीधे आगा अखकारो जलवन अनवार का आलम क्या होगा वक्त बसुमरा अनवार और नूरानियत भाई और अनागाने भाई चे पैगंबर नास्तो और चार चपेर सहाबा नास्तो जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान अली सुभान अल्लाह जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान अली बू बकर उमर उस्मान अली उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा एक सिमत अली एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर सुभान अल्लाह दाफ माँ वेल मले तासो कोना वेल तासो को सवा कोने शुक्र एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर इन जगमग जगमग तारों में पेश की हुआ है सुभान अल्लाह इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा इन जगमग जगमग तारों में
महताब का आलम क्या होगा, माना ले वसाबी। सहाबा वो जो हुजूर की मजलिस में बैठे होते, सहाबा वो जिनकी बीमार कुर्सी के लिए खुद हुजूर चल के जाते, सहाबा वो जिनकी निकाह हुजूर पढ़ाते, सहाबा वो जिनके जनाजे हुजूर पढ़ाते। अगर बच्चू उस दा टेपरान छिता दा खदिया बिना वो जमात हुजूर के वो लोग वो जानिसार फरमाए मां अना अलैहि व अस्हाबी, मां अना अलैहि व अस्हाबी। अगर जमात दा रसूलुल्लाह सल्लम पर सुन्नत चली गया तो साहबों पर तरीका दा कामयाब जमात है। हर जमात सर ताल्लुक लरी, हर मुल्क सर ताल्लुक लरी, हर ज़माने सर ताल्लुक लरी, दा नाजी जमात है, दा कामयाब जमात है। याद भाई दर का उस वदानो है जिक्ता पसे लाड़ शो दा गया चली दा सुमरा पाठ है दा समीउल हक दा फलानी फलानी जमात दा फलानी शेख समीउल हक रहमतुल्लाह दा रहमान ना दा टोल दले चली दा भी इख्तिलाफ हक दायरे के दन न दे बाहर न दे और दा टोल मां अना ले व अस्हाबी पर तरीका चलेगी का ना दा टोल यो जमात खले यो जमात और सोचे मां अना ले व अस्हाबी ने खिलाफ चलेगी अगर यकीनन जहन्नम में सीधी बस फैसला ताज़ व्याप पकला कैलकुलेटर पे रखे और फिर तक कोई वापस तक समरा वापस नाज़िम आला से जी निंता सुदेश याद व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन। यूनुस अलैहिस्सलाम कौम तवाज़ नसीहत दाज़ाब इतला कौम तपोस के कला बरा पैगंबर बगैर द अल्लाह द वेना न वर्त सूरज खो अल्लाह न बर्दाश्त कई कि जमा पैगंबर जिक्र हुए लिखी कि ना हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुक़र्रबीन दा लफ्ज़िश दा पैगंबर दा गुनाह नहीं हुए जमुन दा ज़ंब लफ्ज़ का चता आदम अलैहिस्सलाम दा पर इस्तेमाल छे दे कर कुरान की आगे ज़ंब न मुराद लफ्ज़िश दे सीधे इज्तिहादी गलती दा और इज्तिहादी गलती के सवाब मिलावी उस पैगंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुमरम न बर्दाश्त की लिख बिया गिरफ्त कई अल्लाह सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम जड़ के ख्याल को जमा हो दियो तो रज हो खोलो बड़े में वर्ता हो खोली दुमरा रज पस दा खुदा का अल्लाह नबी भेजे दा मान जान न होगा जड़ की यार पैदाश हो कदे रजो के अजाब रा न हो दा कौम जमा दे से न मानिस कम जे गरीबान तास मुलायम कम जे न से गरीबान कम जे तो सो के जमा माशूम दियो वालो स्कूल मास्टर तब न वही इंग्लिश स्कूल मास्टर तब न वही द मदरसे मदरस द सपेद वाले वक्त तो सो के जमा माशूम द सपेद सही है का गलत है वाई करना वाला तास वही करना है दिन देर लगा देर मजलूम दे और दीन वालम देर मत पदे दौर के सुमरा गोया के तनकीद और सुमरा पेगोरुना और सुमरा पकवाले मुलाद अल्लाह इज्जत मर करे दे दाना च इज्जत ना और दाखल है से बेइज्जती की दाम सुन्नत दे दासे दे पैगंबर वारिस दे और कुम मुश्किलात पैगंबर द पेश भी दी आगा वारिसान तो बहुम पेश की दी और कुम खलक दस कई आगा दे अकल जायज़े दे वाक़ जी पकुम मकाम बाने वलाड दी जे अकल उलमा सरकुम दुश्मनियाने कई उलमा तबद रद वही मगर एक सोच दो कि जे हम पकुम जे वलाड पैगंबर ता चा कंजिल कोले आगा कम खलक हम दाने सब के वलाड को नहीं आगा दे वो बुला तो अल्लाह मकाम बती अजर हो सुमरा पकवाले उसी अल्लाह अजर हो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम जड़ के ख्याल हो बोले दा खलक दमास पकवाले बकई
یو بیبی با دوی زامن د یو عمر 8 سال او د بل عمر 11 سال دا درې وړه ځان سر کو روان چې وزم دې کلی نه چرته عذاب رانه ونه دا الله خو زما د خبرو پابند نه دی چې ما درې ورځې یاد کړو خامخا الله اوس درې ورځې پس په عذاب بر باندې راوړي الله د چا پابند نه دی الله د چا پابند دی دیکھتے جو ہے اللہ د چا پابند دا من پابند کړی دی چې د فلانی شفاعت به خامخا قبلې غلط الا من ارتضى شفاعت دا هغه به قبلېږي چې الله ورنه راضي وي والله اجا الا باذنه ربي دا رب په حکم باندې به بیا شفاعت اجازت ملاوي هغه به سفارش دا قبول مونږ رب نه پیژندل وړه که پیژندل هم ده والله که پیژندل بس خالی الله سبحان الله دا ناره ولګو او نور معمولی غاښ خوشي نو غاښ خدای نشي کې کولی هغه به بابا ټیکي بیا قبر ته لاړ شي مزار ته هلته د ښار په ایریا کې یو مزار ده هلته لاړ شي یو دروازه دومره بې خونه ټکوالی دي دومره د چا غاښ خوږېږي هغه راشي ټک وږي هغه دروازه کې اوس به زما غاښ ښه شو د شرک کې مبتلا دي څه کې مبتلا دي شرک کې مبتلا دي نو تاسو خدای تاسو نه یاد مخه ماشاءالله تاسو موحدین دي خاص د اخدي خلقو من خلقو الله نه پیژندل چې الله څومره لوی ذات پیغمبر یریږي چې الله زما د خبرو پابند نه دی الله زما د خبرو پابند نه دی پیغمبر یریږي یو بزرگ یو پیر یو مشر دا خبرو پابند به الله څنګه شي دا فلانه بابا به زما دا کارو کی فلانه بابا ہر سے اللہ ان ربک فعال لما یرید ان ربک ذکر حضور مچے دو خبریں ډېرې ضروری دي هر مسلمان لپاره یو خود شناسی یو خدا شناسی یو ځان او پیژنې چې زه څوک یم څه راغلی ما دې دنیا ته مقصد زما څه دی او یو خدا شناسی چې رب او پیژنې چې زما رب څومره لوی ذات دی چې پیغمبران نمبر نه یریږي پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام سمرہ واس کرو قوم تا نیم سوکا سمرہ کانے لٹے کنزلے بدر نیم سوکا لیکن خالی دعائیو کا اقبل زوئے دبر ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ رب العزت فرمائے یا نوح انہو لیس من آلک انہو من عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم کم سی علم نلرے مانا بد سوال لکھائی گورے پیغمبر دوئی انی اعظک ان تکون من الجاہلین کتاب امان سوالو کو اپر زوئے ببارکی نو دا جاہلان صف کے بدے ادرو مہاری پیغمبر تا وہی پیغمبر تا او آگا پیغمبر چے 950 سال آگے دا اللہ توحید علم مچت کرو کون ہے من رب نے دا پیجن دل چے رب سنگ ازاد یونس علیہ السلام ذرو کہ ویل اللہ زمان دا خبر و پابند خونا دے دا قوم زمان بے عزتی بکئی سیدنا یونس علیہ السلام روان شو جو بی بی دا زمان چیزا اس دے زینب زن اس دا دویم لفظی شو چی اللہ خورتا ندی ویلے چی دے قوم نلارش دا دویم حرکت دا یونس علیہ السلام بے تپو سروان شو کله چې روان شو د کلی آبادینا بهر وته نو څه خلک راغو هغه ورنا بیبي د یونس علی السلام دی دا نشي بوتله دا به د اثر نه دی بیا روان شو ډېر دغه یو کو منتونه یو ډېر زیات زاری او هغه بیبي ورته پرېن وي بوتله پیغمبران سره دومره کرایسس
سمرا مشکلات دی پیغمبر سمرا محتاج دی پیغمبر اور ټول کار الله کوي سو کوي یونس علیہ السلام مخلاړو نو خړ بيدو په ځامن دي اوس مشرې په غاړه باندې پرې خو کشرې په وګوچت هغه خړ نه تیر دو میاس خړ ته ورسېدو د چغوا आवाज راغو شاته یو کتل نو شرمخ هغه دوی چې په مخ په خلا کې نیولې وو تخته دو لګیا و دې چغې وانه دا غبراو شو نو هغه دوی هم دې وګینا وګورځېدو په دې خړ کې هغه مو بیبي ملار یو ځای نه بل ځای نه پیغمبر باندې دومره مشکلات راغلي دي او چرته په زیارتونو نه دته لږه زیارت باندې تک شتا عطا اللہ شاہ بخاری بھائی ہم بھی جاتے ہیں تم بھی جاتے ہو ہم کچھ لے کے آتے ہیں تم دے کے آتے ہو ہم جاتے ہیں تو عبرت کا سامان لے کے آتے ہیں تم جاتے ہو تو ایمان بھی دے کے آتے ہو والایمان والفراش سیدنا یونس علیہ السلام بیا تلن تلہا آگے خوڑنا اوتون مخت نہر راگو کشتے ولاڑ وڈک اذ اباق الى الفلک المشحون ڈکا کشتے پاگے کی کیناس اس باغت آگے کشتے پا چپو کی گیرش چی چپو کی گیرش اس ڈوبیدانو دا خلق دا عقیدوا چی مون سر سوک تخت دل غلام بئی ذکر مون باندې دا مصیبت راو نو یونس علیہ السلام و فرمائے زیم زد تخت دل غلام ما اللہ نے تپوس میں نے دکڑے جو تخت لا لگے آگے ہونا من لاغی قرندازی کا فساہما فکان من المدحضین قرندازی جو شانو دا و قرندازی کی منون دا یونس علیہ السلام راولو آگے اچھت کو دریاب کو چھے دریاب کے حضرون مخین اللہ بندوبس کرو آگا امیر صاحب تشریف رو رکھا زمان بوج اس کو شخص چی بہر کشتے نہ ہو دیکھا مات ہو گئے داک مدتا نہیں دیگا جی بس اس امیر صاحب کرو انشاءاللہ راضی بدن تبکینی بابرکت سرے در ہر ذای چیزین مجلس ماشاءاللہ منور شی دخل کو پا مخون باندے مسکراتو نراشی امیر صاحب چلتے سے دس امیران با زمان جماعت خلق دا ملاو بنشی خلق دا دعوی سرکا مخلص بے لوس اس لالش نشت فساهم وكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم دمائی خیٹی دلارو اس میں سیدھا تیز رفتارے سرا جوارے تکش اس دا سمندر تیارا بیا دمائی دائی خیٹی تیارا بیا شپراغ دا شپی تیارا بیا ورز امید ورز تیارے دمرا تیارو کے انسان گیر شو سو خلاص دیشی دس مقام کی ستاسو مشکل و سمرائی چی حل بنشی اللہ و حل نشی کو دلہ سر کو نقصان نشی بس وہ زو تباشو دا چاہ شو استاد نقصان اللہ نشی لرکو دمرا ورہ کرائسس کی یونس علیہ السلام را رہنمائی ملتا کئی اللہ کئی بس اختصار سا یونس علیہ السلام وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من لا الہ الا انت وہی لگیا دے وہی اللہ رب العزت کب تا مئیتا حکم ہو کجھے اس پتریاب بانے ہوا چھوا اور زواما انتما پیغمبر دے اگل دے پھینکنا نہیں ہے اردو کے پشتو ما زمان لی کمزور
सैयदना यूनुस अलैहि सलाम उस पगाड़ बाने उस टोल दा जिल से सरमान दे नरम शो नरम नशी बर्दाश्त करे अल्लाह वर्तदा कदू यौवना चदे कदू होना न लरी तो अल्लाह होना पैदा का और आगे बांधे कद्दू की पहले चढ़ा दी आगे वर्ता लोई लोई दगवे प्राणी आगे सर सोरे आगे सोरी सर आगे भाई आराम मिला यौ सैर आगला वर्ता निज़दी उज़रे दा रोज़ाना सहारा व माखाम बरातला आगे बवरला पैवर को अल्लाह बन बस के अगर उस क्राइसिस में अल्लाह पैगंबर उबासी वो कला लल्लाबे सफ़ी बतनी कचरे यूनुस अलैहिस्सलाम तस्बीह नवे करे न लल्लाबे सफ़ी बतनी ला यौम युबासून क़यामत पोरे करे ते दोबारा दा खल्को पोर तक दिल भाई आगे वक्त परे दा मई पखेटा के बप्रोट अल्लाह दे अल्लाह भाई उस्ताद सुमरा क्राइसिस भाई सुमरा मुश्किलात भाई मुश्किल कुशा न दे अल्लाह वही कर मुश्किल कुशा न दे अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई मुश्किल कुशा आज तरवा कारसाज नफ़े नुकसान का मालिक मौत और हयात का मालिक तसर्रुफ वाला हाकिम इल्लल्लाह मगर कौन यूनुस अलैहिस्सलाम जे खशनु अल्लाह वो फरमान जलाल से दे कौम था मियत अल्फिन औ यजीदून 1,20,000 खलकू अल्लाह वाहिद कौम दे चाहे तौबा इस्तरुन अल्लाह अज़ाब व नज़र को अज़ाब न और आगले यूनुस अलैहिस्सलाम तो को मुशल्लाह दा कौम दे वाड़ी लगे दे कल चे रवान शो उनसे गोरी जे खलकू मागा बीबी बे रवाना करे दे यूनुस अलैहिस्सलाम ता हवाले के दास्ता अदा फरिश्ते खलक न दासुकू या बीबी ओडे दा फरिश्ते को सिरा वस्ता फरिश्ते बीबी वल्लो बे मख के जितलो न खलको आ गयो जोए रवान करे दा मन शर मखले न खलास करे दे वइदा को जमान जोए दे वा उस्ताद जोए खलको दवे जमा यो जोए छ दे आगा पदे फड़ के राना बे दिलो कोई हाँ त खलको होए से मन यो अलग छ दे दरिया न फड़ना निवल दे पोबो की दसे नो यूनुस अलैहिस्सलाम को जमान जोए दे लाडू ना बस बुल जोए मरतमी तोड़ मुश्किलात हल तो उनके सोग दे अल्लाह दे अल्लाह नो यूनुस अलैहिस्सलाम को दुआ के सिले सुब्हानक मैं आजिज तू कादिर खैर दा मेंस की सुभान अल्लाह पूरे खबर और चले दा जमा तकरीरन लिखो चले दा इज्जतमंद मशरान असल मसला दुआ या फिरके जहन्नम तबजी यवा फिरका जन्नत तबजी अगर पाकिस्तान ये वडला न दा अगर टोल दुनिया ये वडला भाई द टोलो जमानो ये वडला भाई चागा मा अना ले वसहाबी पदिल्ला रवानी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तबके सरा जमुन ताल्लुक चले अगर मजबूत उसाती और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुंगम दे कामयाब दे के अल्लाह पूर तकी आमीन व इत्तेस आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।